یوازې 15 دقیقې په دې کې سوچ وکړه. فشار کوونکې اداره، عبرتناکه کیسې او حدیثونه. فکر وکړه ته نن مړ شوې، غسل او کفن درکول شو، په کټ کې راوړې، د کور په منځ کې په انګړ کې پروت یې، لږ ساعت پس دې قبر ته وړې او هلته بیا په قبر کې د خاورو انبارونه در باندې جوړې، په توره تیاره قبر کې تایژدې په 1.5 متره یا 2 متره له حد کې دې پټې او هلته تنها یې، نه مور پلار در سره سته، نه میرمن سته، نه بچیان سته، نه ورور سته، نه خور سته، نه بل دوست سته، هیڅ خپلوان در سره نسته. لږ سوچ وکړه ستا به څه حالي. اوس بیا دې ته فکر وکړه که چیرې ممکن وي او شوني وي او په همدې موقع باندې تا ته وویل سي چې صرف د 1 میاشتې لپاره بیرته دنیا ته ولاړ سه، په داسې حال کې چې هلته په قبر کې بل هیڅ شی انسان ته فایده و ګټه نه رسوي، تنها د عبادت څخه چې انسان د ګناهونو ځان ساتلی وي، عبادت یې کړی وي، هغه عبادت به د ملګري په حیث باندې ورسره وي او تا ته دغه موقع درکول سي چې د 1 میاشتې لپاره دنیا ته ولاړ سه. اوس ته د ځان سره دا فکر وکړه په تنهایي کې چې ته به په دغه 1 میاشت کې کوم عمل کوې، ته به څه کوې؟ کاروبار به کوې، پیسې به ګټې او ښه منظرې، ښه خوراکونه به کوې او که عبادات کوې؟ حتما د هر مسلمان دا جواب وي، د چا په زړه کې چې د ذرې قدر ایمان وي او هغه دغه سوچ په تنهایی کې وکړي چې د قبر څخه بیرته د 1 میاشتې قدر موقع ورکول سوې ده، نو باید عبادت وکړم. جواب د هر چا دا وي چې عبادت کوم، کاروبار، پیسې ګټل، نور اعمال څه کوم؟ یوازې او یوازې به د هر چا جواب دا وي چې عبادت کوم. اوس دا فکر وکړه چې د الله رب العالمین د خوا په کلونو کلونو باندې تا ته دا موقع درکول سوی ده، د عمر درکول سوی دی، نو په هغه کې تا د الله تعالی څومره عبادت کړی دی؟ په ورځ کې تا د قرآن کریم تلاوت څومره کړی دی؟ فرضي عبادات خو به لازم کوي، نفلي عبادات دې څومره کړي دي؟ صدقات و خیراتونه دې څومره کړي دي؟ او له ګناهونو دې څومره ځان ساتلی دی؟ هغه وخت چې ته به قبر کې بیا دا ارمان کوې او هلته هیڅ دا شوني او ممکن نه وي چې تا بیرته دنیا ته را واپس کړي، دنیا ته دې را وګرځوي، نو نن ولې ته په غفلت کې پروت یې؟ نن ولې ته بې پروا پروت یې؟ نن چې ته چانس په لاس کې لرې او نن ستا موقع ده چې د آخرت دپاره د خپل قبر دپاره نیک اعمال وکړه، له ګناهونو ځان ساته، ګناه ونه کړې. که ګناه درڅخه وسول فورا د الله تعالی څخه معافي غواړه چې بیا هغه ګناه ته ورونه ګرځېږي، راسئ چې عبادت ته مخه کو، خپل تعلق د لوی الله رب العالمین سره جوړ. درنو اوریدونکو، تاسو د مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب و اصلاحي بیان ته غوږ واست.